जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम د लوی الله د پاکې نامې نه د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټول زده کوونکو د کلاس شروع د بسم الله نه وکړئ. ټول بسم الله ووایئ او د کلاس شروع وکړئ. دا زمونږ نن کلاس چې کوم دی دا ډیر وختي تیار شوی و او بار بار په دې باندې ډیر زیات کمنټس راځي. زه یې ګورم. نن چې ما دا کلاس وکتو نو یقینا چې زمونږ د کلاس د اواز ساوند چې کومه دی دا خراب شوی دی، یعنی په هغې باندې ډیر خلق صحیح نه پوهیږي. نو نن غواړم چې دغه کلاس تاسو دپاره بیا ریکارډ کړم او اواز پکې لږ تیز وي. خیر زما مرۍ خو همیشه خراب وي، خو د هغې کلاس اواز په اپلوډ کولو کې یا بله څه وجه شوې ده چې خراب شوی دی. دا نن کلاس چې کوم ریکارډ کیږي دا مونږه مخکې چې هم ریکارډ کړی و د بیسک انګلیش زده کوونکو دپاره دی، یعنی چا چې اوس د انګلیش زده کول شروع کړي وي. ډیر وخت به په خبرو باندې نه نیسو نه به اخلو. د دې کلاس شروع به د دې ټکي نه وکړو، د دې جملې نه I am going. زه ځم. که تاسو چاته وایئ چې زه ځم I am going. We are going. مونږ ځو. They are going. هغوی ځي. He is going. هغه ځي. She is going. هغې ځي. یعنی هی به مونږه د میل دپاره استعمالو، د نارینه دپاره، او شی به مونږه د فیمیل د ښځینه دپاره استعمالو. She is going. هغې ځي. حسن is going. حسن ځي. که تاسو د چا نوم اخلی که څوک تن یادوئ نو هغه هم ویلی شئ. ګورئ په دې کې زه تاسو ته یو مین پوینټ ښایم. د وی یو دې سره به آر لګي او د هی شي اټ یا نوم سره یعنی د یو سیز سره به از لګي. داسې مخکې تاسو ګورئ I am not going. زه نه ځم. We are not going. مونږ نه ځو. They are not going. هغوی نه ځي. He is not going. هغه نه ځي. Ali is not going. Ali نه ځي. She is not going. هغې نه ځي. I am eating. زه خوراک کوم، یعنی زه لګیا یم ډوډۍ خورم. I am eating. Am I eating؟ آیا زه خوراک کوم؟ که تاسو چاته وایئ چې آیا زه خوراک کوم Am I eating؟ یعنی سوالیه نشان دی که نه. Am I eating؟ آیا زه خوراک کوم. How am I eating؟ زه څنګه خوراک کوم. How am I eating؟ تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې زما خوراک څنګه دی، زه څنګه خوراک کوم. How am I eating؟ زه څنګه خوراک کوم. I am eating food. زه ډوډۍ خورم. د فود مطلب دی ډوډۍ. I am eating food. زه ډوډۍ خورم. Where are you going؟ تاسو چرته ځئ. Where are you going؟ تاسو چرته ځئ. Where are you going tomorrow؟ تاسو سبا چرته ځئ. Where are you going tomorrow؟ تاسو سبا چرته ځئ. Where were you going today؟ تاسو نن چرته ځئ. Where were you going today؟ تاسو نن چرته ځئ. Where were you going yesterday؟ تاسو پرون چرته تللی وئ. Where were you going yesterday؟ تاسو پرون چرته تللی وئ. For what are you going؟ تاسو د څه دپاره ځئ. For what are you going؟ تاسو د څه دپاره ځئ. When are you going؟ تاسو کله ځئ. When are you going؟ تاسو کله ځئ.
how are you going تاسو څنګه ځئ how are you going تاسو څنګه ځئ who are you going څوک ځي who are you going څوک ځي where are you going ته چرته ځي یعنی ته چرته روان یې where are you going ته چرته روان یې for what reason are you going ته په څه وجه باندې روان یې ځي for what reason are you going ته په څه وجه باندې روان یې ځي the reason مطلب دی وجه when were you going تاسو کله ځئ که تاسو د چا نه تپوس کوئ چې تاسو کله ځئ when were you going تاسو کله ځئ where am I going زه چرته ځم where am I going زه چرته ځم دا هغه چرته نه دی د دې مطلب دی یعنی که تاسو چاته وایئ چې زه چرته تاسو روان کړی یم یعنی زه چرته روان یم کوم ځای ته ځم where am I going زه چرته ځم where am I going زه چرته ځم why is she going هغې ولې ځي why is she going هغې ولې ځي why are we going مونږ ولې ځو why are we going مونږ ولې ځو why are they going هغوی ولې ځي تاسو ته چې ما ویلي وو که نه چې د وی یو دی سره به آر لګي یعنی د یو نه چې زیات شي د هغې سره به آر لګي why are they going هغوی ولې ځي don't go مزه don't go مزه don't let her go هغه تلو ته مه پرېږده don't let her go هغه تلو ته مه پرېږده let him go هغه پرېږده let him go هغه پرېږده let me go ما پرېږده let me go ما پرېږده let Ali go علي پرېږده let Ali go علي پرېږده please don't disturb me مهرباني وکړه ما مه ډسټرب کوه please don't disturb me مهرباني وکړه ما مه ډسټرب کوه مونږ چې وایو که نه ما مه په عذابوه I am going tomorrow زه سبا روان یم I am going tomorrow یعنی زه سبا روان یم زم I am going today زه نن روان یم I am going today زه نن روان یم I am going tonight زه نن شپه روان یم I am going tonight زه نن شپه روان یم I am going tomorrow evening زه سبا ماښام روان یم I am going tomorrow evening زه سبا ماښام روان یم I am going this week زه په دې هفته کې روان یم I am going this week زه په دې هفته کې روان یم I am going Sunday زه د اتوار په ورځ روان یم I am going Sunday زه د اتوار په ورځ روان یم د سنډے مطلب دی د اتوار ورځ په انګلیش کې د اتوار ورځ ته وایي سنډے I am going midnight زه په نیمه شپه روان یم یعنی زه نیمه شپه ځمه midnight نیمې شپې ته وایي I am going to meet my friend زه ځمه د خپل ملګري سره ملاویږم I am going to meet my friend زه ځمه د خپل ملګري سره ملاویږم I shall bake soon
یعنی زه به زر واپسی وکم واپس به راشم. د سون مطلب دی زر او د بیک مطلب دی وروستو واپسی کول. ټیک هیم ود یو هغه هم د ځان سره که. که چېرته یو کس مونږ لیږو نو هغه ته مونږ وایو که نه چې دا حسن هم د ځان سره که. ټیک هیم ود یو هغه هم د ځان سره که. ټیک می ود یو ما هم د ځان سره که. ټیک می ود یو ما هم د ځان سره که. ټیک حسن ود یو حسن د ځان سره که. ټیک حسن ود یو حسن د ځان سره که. آسک him to come back sooner هغه ته ووایه زر راځه. آسک him to come back sooner هغه ته ووایه زر راځه یعنی هغه ته وایه چې زر راځه. I also have to take something from the bazaar یعنی زه هم څه اخلم په بازار کې. I also have to take something from the bazaar زه هم څه اخلم په بازار کې. Ask him to not to be late هغه ته ووایه چې ناوخته نه کي یعنی هغه ته ووایه چې په وخت کور ته راشي ناوخته نه کي. Ask him to not to be late هغه ته ووایه چې ناوخته نه کي. Who are you going with ته چا سره ځي. Who are you going with ته د چا سره ځي. Who are you going with ته د چا سره ځي. I am going with Ali زه د علي سره ځم. I am going with Ali زه د علي سره ځم. He is going with Ali هغه د علي سره ځي. We are all going together مونږ ټول یو ځای ځو. د together مطلب دی یو ځای. We are all going together مونږ ټول یو ځای ځو. They are all going هغوی ټول ځي. They are all going هغوی ټول ځي. I am going with them all زه دوی ټولو سره ځم. I am going with them all زه دوی ټولو سره ځم. I am busy زه مصروف یم. I am busy زه مصروف یم یعنی زه وزګار نه یم. I was busy زه مصروف ام. د تیر وخت دپاره به مونږه د واز استعمال کوو خو د سنګل پرسن سره یعنی د یو څیز دپاره به مونږه د واز استعمال کوو چې د یو نه زیات شي د هغې دپاره به مونږه د ور استعمال کوو. I was busy زه مصروف ام. I was busy thinking زه په سوچ کې ام. I was busy thinking یعنی زه په سوچ کې مصروف اوم. زه په سوچ کې اومه. I was busy working زه په کار کې مصروف ام. I was busy working زه په کار کې مصروف ام. I was cooking dinner I was busy cooking dinner ما خوراک تیارو یعنی زه په خوراک تیارولو کې مصروف ام. I was busy cooking dinner ډینر وایي د ماښام ډوډۍ ته یعنی زه د ماښام ډوډۍ په تیارولو کې مصروف وم. I was busy talking on phone زه په موبایل خبرو کولو باندې بیزی وم مصروفه وم. I was busy talking on phone یعنی زه په موبایل خبرو کولو باندې مصروفه وم. I was busy talking on phone زه په موبایل خبرو کولو باندې بیزی مصروفه وم. I was busy cleaning house زه د کور په صفایۍ کې مصروف وم. I was busy cleaning house زه د کور په صفایۍ کې مصروف وم. I am busy working زه په کار کې مصروف یم. He was busy working هغه په کار کې مصروف و. He was busy working
هغه په کار کې مصروف و. She was busy working. هغه په کار کې مصروفه وه. She د فیمیل دپاره راځي نو د شي دپاره مونږ په پښتو کې وایو هغې. She was busy working. هغې په کار کې مصروفه وه. We were busy working. مونږ په کار کې مصروف و. We were busy working. مونږ په کار کې مصروف و. ها او ګورئ مخکې وګورئ. She is very innocent. هغه ډیره عاجزه ده. She is very innocent. هغه ډیره عاجزه ده. My name is Ali. زما نوم علي دی. My name is Ali. زما نوم علي دی. This is my home. دا زما کور دی. This is my home. دا زما کور دی. I have no money. ما سره روپۍ نشته. I have no money. ما سره روپۍ نشته. Why you not answer me? ته ما ته جواب ولې نه راکوي. Why you not answer me? ته ما ته جواب ولې نه راکوي. Change your pen. خپل پن قلم بدل کړه. Change your pen. خپل پن قلم بدل کا. Ask him. د هغه نه تپوس وکړه. Ask him. د هغه نه تپوس وکړه. We will try. مونږ به کوشش کوو. We will try. مونږ به کوشش کوو. We are near to home. مونږ کور سره نږدې یو. We are near to home. مونږ کور سره نږدې یو. دا کلاس زمونږ تر دې دمه و. د نن ورځې کلاس هغه تاسو چې به شکایات کول چې ستاسو اواز صحیح نه دی، ستاسو اواز خراب دی، نو په هغې وجه باندې مې دا کلاس بیا ستاسو دپاره ریکارډ کو. زه له تاسو نه پوره امید لرم، پوره هیله کوم چې تاسو به د دې د زده کولو خو پوره کوشش کوئ او دا به بیا ګورئ، تر هغې به یې ګورئ تر څو چې مو زده کړی نه وي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته.